بسم الله الرحمن الرحیم. شرح جامی کی من پرون د عبدالرحمن جامی سے مبارک حالات بیان کړ. عبدالرحمن نوم د پلار نوم احمد ابن نظام الدین شمس الدین او جامی دی او یو لقب نور الدین دی، وسیله لقب عماد الدین دی. تاسو به حالات یاد کړی کړه ان شاء الله. نن دوه خبرې کوو ان شاء الله بفضل الله. یو د ماتن حالات اگر که تاسو کافیه کې بویلی خو چې علی وجه البصیرت من شروع کو د کافیه دا شرح جامی د چا شرح ده؟ د کافیه شرح. او دویم نمبر د علم النحو مبادی، تعریف، موضوع، غرض، دا به بیان کړی شي ان شاء الله. نو د ماتن حالات هغه ده سلسله نسبه، سلسله نسب د ماتن اغا جمال الدین ابو عمر عثمان ابن عمر. جمال الدین لقب دے، ابو عمر اسم کنیہ دا، او عثمان نم دے، او ابن عمر دا پلار نم سرے عمر دے. مشہور دے پا ابن حاجب سرا، مشہور بابن الحاجبی، لأن والده كان حاجبا، لأن والده كان حاجبا لملك زمانه، زیرا کی پدر او بادشاہ وقت را دربانچی بود، زکا چی پلار د بادشاہ وقت حاجب. حاجب میش ناسی چوکیدار. ومن خصائص ابن الحاجب، ومن خصائص ابن الحاجب أنه كان أول حافظ القرآن في مصر، شدي أولاني حافظ دو قرآن بسكي في مصر. أنه كان أول حافظ القرآن في مصر. ولد في قرية أسناء من مصر، أسناء من مصر، ولد في قرية أسناء من مصر سنة 570 هجري 570 من الهجرة. يتعلق بقبيلة كرد، هذا تعلق ده چا سرو؟ كرد سرو. ده ابتدائي علوم ده حصول نورستا قاهري تلاړه، د ابتدائي علوم د حصول نرستا چرته لاړه؟ قاهرې ته لاړه. د فقه مالکی او تجوید علوم حاصل کړل، د فقه مالکی او تجوید علوم حاصل کړل. د فقه استاد ابو منصور انباری، ابو منصور الانباری. او د تجوید استاد مشهور شخصیت امام شاطبی، او د تجوید استاد مشهور شخصیت امام شاطبی. اولنې استاد عز الدین عبد السلام، عز الدین عبد السلام. په هر فن کې تصانیف لرل، په علم نحو کې کافیه، په علم الصرف کې شافیه، په فقه مالکی کې المختصر، او د کافی شرح خپل کړی ایضاح. د کافی شرح څه کړی؟ ایضاح. توفیا، تاریخ د وفات 28 د شوال 646 646 28 د شوال 646. دا د ماتن حالات دي. اوس راشه امور مبادیو ته. تاسو ته معلومه ده هر شارع فی العلم لابد د معرفت امور ثلاثونه. که تعریف نه پیژني طلب د مجهول مطلق راځي، که موضوع نه پیژني تمیز د علم مشروطی غیر مشروطی نه کیږي، او که غرض نه پیژني نو عبث دي برباد کیږي. نو راشه اوس علم نحو هم یو علم دی. دا په لغت کې څه ته وایي؟ نو په لغت کې تقریبا په وو معنو سره راغلی ده.
لغت کې او معنو سره چې د دې وو معنو اجتماع په یو شعر کې د اسانۍ لپاره منګو علماء د کتابونو په شروع کې وایي نو تاسو یې لیکئ که یادوئ نحونا نحو نحوک یا حبیبی نحونا نحو نحوک یا حبیبی نحونا نحو ألف من رقيبي نحونا نحو ألف من رقيبي وجدناهم مراضا نحو قلبي وجدناهم مراضا نحو قلبي تمنوا منك نحو من زبيبي تمنوا منك نحو تو بشي بدي شر نشتك دي نحونا نحو نحوك يا حبيبي نحونا نحو ألف من نقيبي وجدناهم مراضا نحو قلبي تمنوا منك نحو من زبيبي مراضا نحو قلبي معنى هذا الشير واوري نحونا من قصدك نحو نحوك فطرف د قبيله استا هر شعر کې موږ یو درې خبرې پیژندل ضروري دي معنى هذا الشعر مقصد الشاعر موضوع الاستشهاد معنى الشعر مقصد الشاعر موضوع الاستشهاد نو مقصد الشاعر په دې شعر کې د خپل محبوب سره اظهار د محبت کوي خپل محبوب سره څه کوي اظهار د محبت کوي خو هغه خو دیسي محبت کوي موږ به ذهن التپاس تواړو ځین تر دې خبره نو مقصد الشاعر دا معنی دا ده نحونا من قصدك نحو نحوك په طرف د قبيله استا نحونا من قصدنا نحو من طرف نحوك من قبيله شو معنی شو درې شو يا حبيبي اي محبوبه نحونا نحو ألف من نقيبي نحونا من تركنا پریم خودلې نحو ألف په مقدار د زرو کسانو من رقيبي د رقيبانو من خو ویل چې زستا عاشق یم خو ما په شان زر نور کسانو فهمیدي نحونا نحو ألف من رقيب من تركنا مقدار ألف من رقباء من الرقباء رقيب ليش ناسي شيرا ميقول رقيب أتوسياني في شارع ذلك رقيب لا هو رفيق شما هو رفيق ما نامي رقيب هو زلي شما ما شوكا يكشف تبري هو عاشق شدي ويكدي كما عاشق شما دو رقيبان مثلا خبري نحونا نحو ألف من رقيب بريم خودل فاندازه دو زرو رقيبانو ملاته فرشي كنش وجدناهم مراضا نحو قلبي منذكر من هغوي لرا مرازا ناجوڑا نحو قلبي فمثل دزړه زما دلته نحو په معنا د مثل سره وجدناهم مرازا نحو قلبي تمنوا منك نحو من زبيبي دلته نحوا په معنا د قسم سره تمنوا غارد يطول غختل من كستانا نحو یو قسم من زبيبي د زبيبنا زبيب مش ناسي مميز مي وای کشمش خو کنایه از محبت صحیح شد وسراشا نو اول نحونا نحو قصدوي دویم نحو طرف شیر کی ګوره دریم نحو قبيله سلورم نحو ترک پنځم نحو مقدار شپږم نحو مثل اوم نحو قسم پوښتنه تاسو اوس دریم مقصد په شعر کې دریم زیات شي او موضوع الاستشهاد نو دا هم ټول د معنا لغوي د ذکر لپاره راول دا شعر موضوع الاستشهاد دا اول له چې نحونا نحو په لغت کې څه ته وایي قصد وایي نحو په لغت کې او د دې وجه د تسمیه هم دا ورسره موږ ویو بلکې وسی ویوي مدون د علم نحوي څوک دی ابو الاسود د علي رضی الله عنه په دور کې وو تابعي د یو اعرابي نه د آیات واورید چې ان الله بريء من المشركين ورسوله په ځای باندې ورسوله نو دا کفر معنا ده نو دا هغه تصحیح وکړه او لار علي رضی الله عنه ته ویل چې داخله خدا شي کوي نو زه کومه زه د دې علم تدوین کومه نو علي رضی الله عنه ته فرمایل اقصد الى نحو هذا العلم اقصد الى نحو هذا العلم او طريقه دي وتخفل هغه بیان کړی چې كل فاعل مرفوع كل مفعول منصوب
وكل مضاف إليه مجرور. وزلر شنوري قيدي تجوري كا هو أغن عيوني متصفة ما أقصد ما قصد معنى يوضع كنا من نحو بلغتك ستوي قصد توي نحو بلغتك أو باصطلاحك هو علم ولقي هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء. هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. لفظي معناه توكيدي. هو علم دا علم نحو دسي علم بأصول من متلبس بأصول مشتمل بدسي قواعد باني. أصول جمع أصل قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها. أصول في زمان دي كان يوبا كده يعرف بها في جندل كي بها بدي أصول باني بها كي زمير شاد راجي دي أصول تذكر جمعتا فتاويل لجماعة سر زمير دا مؤنث راجي كي فهمي مين فهمي توجه شما حاضر هو يعرف بها أحوال أواخر الكلمة الثلاثة حالات داخل دري كلمة شغا اسم فعل حرف من حيث الإعراب والبناء بحيثية الإعراب وبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض أو في جندل شي بدي سرا طريقة التركيب د بعض كلمة د بعض نور سرا أو في جندل شي بدي سرا طريقة التركيب د بعض كلمة د بعض نور سرا فعل فاعل يوزيكا مبتدا وخبر يوزيكا حال ذو الحال يوزيكا موصول سله يوزيكا دا کلمې دي کنه یو بل سره یوځي نو دا په چا کې بیانېږي په علم نحو کې. دویمه خبره په تعریف کې هر تعریف کې لابد وي د جنس او فصل نه. نو هو علم باصول يعرف بها دا جنس ده اسی شری جنس ده. احوال اواخر الكلمه ثلاثه احوال فصل اول له احوال سره احتراز راغی د هغه علمونه چې هغه د کلمې د ذات نه بحث کوي چې هغه د کلمې د ذات نه بحث کوي چې هغه څه دي علم صرف معانی بیان منطق صرف معانی بیان منطق دا څلور علمونه په څه سره حال شو په احوال ټکی سره خصوص کوي. احوال فصل اول له خرج به فدي أحوال سر قوة السيشة علم صرف علم معاني علم بيان علم منطق ذكر هذا حالات نبحث نكي بل كده ذات وضمانات كلمين نبحث كي هو شوي تاسو. أواخر الكلمة الثلاث دا فصل لساني دي فدي سر احتراز راغي ده هغا علومنا چه ده أول أو وسط نبحث كبي ده أول أو يا ده حلال وحرام نبحث كي فدي سر احتراز راغي ده لغتنا أو ده فقنا. أواخر الكلمة أواخر سر اعتراض على الجانب ده علم لغته أو ده علم فقهنا. علم لغات علم فقه ذكر لغات كده أولا وسطنا بحث فيه أو فقه كده حلال وحرام بحث فيه ده أواخر ده كلمون بحثه. من حيث الإعراب والبناء ده فصل ثالثه من حيث الإعراب ده فصل ثالثه فدي سر احتراض راغي ده علم عروس أو ده قافينا علم عروس ځکه هغه کوم د اخر د کلمې نه بحث وي خو د حیثیت د موافقتنا د یو بل سره د حیثیت د موافقتنا د یو بل نه د حیثیت د اعرابنا قافیه کې توافق د اخر د کلمتين نه کنه د دوه بیتونو اخر شی او شانتي شدید قافیه ویل شي وایي نو اواخر الكلمه من حيث الاعراب والبناء سر احتراز غير شانه د علم عروض او قافيه. سلورم فصل وكيفيه تركيب بعضها مع بعض فدي سر احتراز راغي د هغه علومنا چې هغه د مفرداتو نه بحث کوي چې هغه د مرکبات نه بلکې سوي مفردات وي چې هغه علم هيئت هندسه اشتقاق هيئت هندسه اشتقاق دې په واجب ان شاء الله دا جامع ده کنه لږ شانتي په کافیه کې دا قاعده نه لري صحیح ده. نو علم بيسن يعرف بها دا جنس ده احوال فصل اول له په دې سره احتراز راغی د علم صرف معاني بيان منطقنا. أواخر الكلمة الثلاثة احتراز راغد لغة أو فقهنا أو من حيث الإعراب والإبناء سر احتراز راغد عروس أو قافينا أو كيفية تركيب بعضها مع بعض سر احتراز راغد هيئة هندسة اشتقاق هيئة هندسة اشتقاق. باب تسوقت مين
تاسو نقشه نه لګوئ کنه ها خو موضوع د علم نحو دیم شي موضوع الكلمة والكلام سؤال تعدد موضوع مستلزم تعدد علوم لرا حالا کې علم نحو خو یو علم دی ته چې موضوع د علم نحو کلمه ده او کلام دی نو دا دوه شو په کار دار چې علمونه هم دوی او حالا کې علم نحو څو علم دی یو علم دی تعدد علوم مستلزم تعدد موضوعات مستلزم تعدد علوم لرا او حالا کې علم نحو یو علم دی جواب تعدد علوم مستلزم تعدد موضوع مستلزم تعدد علوم لرا په هغه وخت کې چې کله لفظ لرا جهت دا چې کله د موضوع لرا جهت جامعه نه وي چې کله د موضوع لرا جهت او دلته جهت جامعه شته هغه دا دی چې کلمه او کلام افراد دي د لفظ موضوع کلمه او کلام افراد دي گویا کې حقیقت کې موضوع د علم لفظ نحو د څه ده لفظ موضوع دی خو کلمه او کلام دا غیر شي افراد دي تاسو نه دی ویلي نحو امیر کې چې لفظ مستعمل در سخن عرب لفظ مستعمل در سخن عرب انت كلمه وكلام نه وي لفظ مستعمل بس خبر ده عربي فدي بقواش ان شاء الله او غرض د علم نحوي صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في كلام العرب صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في كلام العرب لفظي سره احتراز راغی د خطا فکرینه ځکه هغه د علم منطق کار دی دارنګي د خطای معنوي نه ځکه هغه د علم معانی کار دی پوهیږئ په خبره او دارنګي د خطای صرفي نه احتراز راغی ځکه هغه د علم صرف کار دی خطا اللفظي سره احتراز راغی د خطای صرفي نه او دارنګي ځکه هغه د علم صرف کار دی د خطای فکري نه ځکه هغه د علم منطق کار دی او د خطای معنوي نه ځکه هغه د علم المعانی کار خو هغه شي یو سوال به اخیره کې وخت استاد باشته هغه دا دی چې تا مولانا په غرض کې ویل چې غرض د علم نحو څه دی صيانه الذهن عن الخطا اللفظي نسبت د خطا ذهن ته صحیح نه دی ځکه خطا د ژبې نه واقع کیږي د ذهن نه نو په کلام د عربو کې چې ته عبارت وي لفظ خطا د ژبه خطا کیږي ذهن ژبه خطا کیږي تاسو منطقو کې به ویل شي یا یو چې ذهن څه ته وایي قوه مودعه في جنان الانسان لادراك التصورات والتصديقات قوة يو قوة مودعة في خضر شوية في جنان الإنسان فضل الإنسان كده سيدة بارا لإدراك التصورات والتصديقات فرض إدراك التصورات ده ذهن معنا لا نورور خطائي خد الجبن واقعي كده ذهننا تاويل التوالي دي جواب أغدانا جنا حقيقت كي ده خطا نسبت ذهن توي خد جبه ده هغي ترجمانا لا حقيقت كي خطائي جنا واقعي ذهن واقعي وجبه ده هغي ته اوس لفظ د عربی عبارت وي نو تاسو یو شی فاعل وي مفعول کار شي په ذهن کې نشته منصوب وي په کار دار کې مرفوع دی ویلې خو لیکن ذهن دي خطا شي ته په ګمان وکړي چې دا مفعول له نو جبه دې ته منصوب وي خو شوي په خبره نو ګویا چې حقیقت کې ذهن خطا کیږي خو جبه د هغه ترجمه وبالله تعالی التوفیق